د دوشنبې ورځې مهم او لنډ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول سوداګرو د سر مال او عزت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړی چې سوداګرو او پانګوالو ته هر راز اسانتیاوې برابر کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر ویلي اسلامي امارت د هیواد د لرغونو آثارو او تاریخي ابداتو د ساتنې لپاره قوي هوډ لري او له هغه کسانو سره به جدي چلند وشي چې دغه پانګه قاچاق کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وزیر مولا محمد یونس اخونزاده له لوري سرپل ولایت کې د 30 میلیونه افغانیو په لګښت د شپږو چک ډیمونو چارې پیل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست وزیر کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د شپږو مهمو ودانیزو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودې. د ننګرهار کډوالو او بیرته راستنېدونکو ریاست وایي چې د تورخم عمري کمپ ترڅنګ یې ولسوالیو کې هم راستانه شویو کډوالو ته مرستې رسولې دي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په 2023 کال کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 26.4 سلنه لوړ شوی دی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې سږ کال د هیواد په 14 ولایتونو کې له څه باندې 109,000 هکټاره ځمکې څخه نږدې 400,000 میټریک ټنه وریجې ترلاسه شوي دي. د بلخ ولایت د پولیسو روزنیز او ښوونیز مرکز څخه 915 تنه پولیس فارغ شوي چې د هیواد په 5 ولایتونو کې به پر دندو وګمارل شي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو سوداګر له لوري د 950,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو مجهز روغتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پنجشیر ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د 10 پراختیایي پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د مسؤلینو په خبره د خوست ولایت لپاره ټول ټال له 1 میلیون څخه زیات کتابونه چاپ شوي دي. او وروستی خبر اسرائیلي پوځ یو ځل بیا د غزې په مرکزي سیمو بریدونه کړي چې له امله یې شاوخوا 15 تنه فلسطیني وګړي په شهادت رسېدلي دي.